الله دې د موبایلو دا کارخانې چې دي الله دې پې اور ولګوي. دې ګندونو قسم په الله زمونږ د ایمان خطا کړ، زمونږ د ښځو ایمان یې خطا کړ، د ځوانانو یې خطا کړ، د قرآن د قاریانو یې خطا کړ، د مولانو یې خطا کړ. دا لوپري کوي آخر کې ښه په دنیا کې وشرمېږي، بیا تمانچه سر ته ونیسي ډز. زما ورونو ډېر احتیاط وکړئ. نبي سلام ویلي دا فتنې به دې کورونو ته داسې ننوځي لکه د باران څاڅکي چې ننوځي. نن وګوره د مولوي صاحب په جوب کې دا فتنه پرته ده، د حاجي صاحب په جوب کې دا ده، د امیر صاحب په جوب کې دا ده، د مجاهد او د تبلیغي په جوب کې دا ده. الله دې موږ د دې فتنو نه وساتي. دې فتنو دونه مشکل جوړ کړ. ښځې د خاوندانو ته بد اخلاقه کړې، خاوندان یې ښځو ته بد اخلاقه کړه، ورور یې ورور ته بد اخلاقه کړه. بچی یې راپاڅه او پلار ته ویل په دې سر دې ولم. پرون منټ کې ویل چې فلاني ځای کې پلار ایشتلی و. دا فتنه موږ د څه نه جوړه کړه؟ دا د خپل ځان نه جوړه کړه. زموږ ربه زموږ خو ډېرې وړې خولې دي. اله العالمین موږ څه اسباب هم نشته دی. صحیح ده څه پیدا به هم پکې، خو قرآن وایي شرابو کې به څه پیدا وي خو ضرر یې ډېر دی. بعضې وایي یاره ټول کاروبار په دې روان. دا کاروبار مخکې څنګه روان؟ کاروبار نه دی روان، ایمان روان دی. ایمانونه نشته دی. ایمان په کوم ځای کې لاړ؟ ما تاسو ته بار ویلو د سلفو زمانه کې چې میلمه به راغی د کور د خلکو نه به یې تپوس کوو ایمان هم زیاتېږي که کمیږي، پورته روان دی او که ښکته دی. ځانم خو تاسې یو چا نه تپوس وکړه چې فلاني ستا میلمه یم، فلاني خان حاجي صاحب ایمان دې ښکته ځي او که پورته، په وخت دې وباسي. هغو به تپوس تا کوو. بیا چې زموږ د دې مشرانو دا دور راغی نو چې میلمه به راغی وایي مشران څنګه دي او کشران څنګه دي. زه به هم یو انسانیت و د مشرۍ تپوس. اوس به عزتمن میلمه راشي تپوس مپوس به نه وي، نری چارجر او غټ چارجر او پیل چارجر شته. قصه ایمان لاړ ټول د چارجر ګوندې ته ودرېده. الله نه یېره پکار ده. دا فتنې دي چې څونه ترې سړی ځان شي بچ کولی، ځان ترې بچ کړي. وایي زما پکې کاروبار، ستا فیسبوک کې څه کاروبار دی؟ بې حیایي باندې پیسې ګټې، په ګړای ګټې. وایي چې ماله پیسې ته څه شی نشر کې دې کې؟ قرآن آیاتونه شیر کې پکې، حدیث پې شیر کې، د علماو بیانونه شیر کې. ځان ته وګوره ای مؤمنه، ته څونه عزتمن وې او په څه رسیلو کارونو کې شروع وکړه. که ته وایې زه به څه خورم، ای مسلمانه میږې څه خوري، ای مسلمانه وینه څه خوري، ای مسلمانه دا مرغان څه خوري، ای مسلمانه دا د ځمکې حیوانات څه خوري. و د الله بنده یو حیوان چېرته رب پرې نه ښوده، خو انسانه ته د خپل رب ډېر ناشکرې.